تازه خبر افغان ځواکونو تیرو 24 ساعتونو کې 4 نوي پاکستاني عسکر هلاک کړي او 14 پوستې نیولې دي او لا هم جګړه روانه ده. دا چې یاد تلفات چیرې څنګه او ولې اوښتي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي چې پکې د دښمن 12 پوستې او قرارګاوې له منځه وړل شوي، 41 تنه عسکر وژل شوي، 53 تنه ټپیان دي. 24 ساعتونو کې 4 نوي پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي دفاع وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې پر پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي عملیات کړي چې په پایله کې د دښمن 12 پوستې او قرارګاوې له منځه وړل سوي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند صدیق الله نصرت ویلي د دغو عملیاتو په پایله کې 40 پاکستاني عسکر وژل سوي او 53 تنه نور ټپیان دي. دغه راز دغو عملیاتو کې د دښمن 3 کشفي ډرون الوتکې هم نسکوري سوي دي، خو دښمن بیا په ړندو هوایي او توغندیزو بریدونو کې ملکي کورونه او عام ولس په نښه کوي چې یو شمېر خلک پکښې شهیدان او ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړې عملیات یې کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ډیورن فرضي کرښې پورې غاړې کې کړي دي. د ملي دفاع وزارت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د پاکستاني لوري خپاره کړي ارقام رد او ناسمې بللي دي. همدارنګه نن غرمه د افغانستان اسلامي امارت ویلي چې افغان ځواکونو کندهار کې د پاکستاني پوځي رژیم د هوایي بریدونو په غبرګون کې د بلوچستان په کوچلاغ او کویټه کې د غزبند په نوم د پاکستان اف سي ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایي عملیات کړي. سرچینې زیاته کړې دغو عملیاتو کې نور ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. غزبند بلوچستان کې د پاکستاني رژیم تر ټولو ستره قومنداني ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.